سلام پسترګو اخلو او سلام کوو پسترګو. سلام پسترګو اخلو او سلام کوو پسترګو. د خکلو خکلو سترګو احترام کوو پسترګو. داستا هندي باڼه د زړه کشمیر ته چې رانیغ شي. داستا هندي باڼه د زړه کشمیر ته چې رانیغ شي. الله له ډاره نه وایو رام رام کوو په سترګو. واه 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 څومره ښایسته. تا لکه څه راواخیستله ما سره لکه څه د ډنډیو څه ورته وایي لنډۍ جنګي کوې. همداسې معلومېږي. ښه نو زه باید حتما تا دا جواب درکړم. که ځواب در سره یې خو رایکه. هو جواب خو راسته راسته ده. نو وایي څه وایي څه وایي یو څه خو وایي وایي سترګې خو تا ورکړي خدایه، سترګې خو تا ورکړي خدایه، کاږه باڼه یې په زرګر جوړ کړي دي نه. واه واه نام خدا. اوس نو زه باید جواب درکړم درته که نه. سترګو یادونه دې وکړله نو وایي ما ته په سترګو کې حال وایه، ما ته په سترګو کې حال وایه، لارې کوڅې له غمازانو ډکې دي نه. ډېره ښایسته وه، خو دا چې په سترګو کې حال څه رقم ویل کېږي په دې د پوه نه شوم. نو زه خو تا د سترګو حال همدا اوس وایم نه پوهېږم. واقعا چې لنډۍ ډېرې خوږې دي او ډېرې خوندورې دي. هر کله چې موږ اورو نو یو خاص لذت او یو خاص خوند لري او ترې لذت وړو. همداسې ده که نه؟ همداسې د ولسونو هنداره ده په اصل کې او په تېره ښځو احساس سره ډېره ژوره رابطه یا اړیکه لري که نه؟ او وایم چې ډېر د ښځو میراث یا د ښځو مال ده چې تر موږه پورې رارسېدلی. بلکل همداسې ده. لنډۍ د افغانستان یا د پښتون ولس د فرهنګ او هنر هنداره ده او هر کله چې موږ د لنډۍ یادونه کوو نو حتما موږ مېرمنې د مېرمنو احساس او عاطفه پکې وینو. هغه محرومیتونه، هغه مینه چې مېرمنې نشي کولی چې هغه اظهار کړي نو راځي د لنډیو له لارې اظهار یې. کا جانې څرنګه چې تا مخکې وویلې چې محرومیتونه پکې بیان شوي دي نو دلته یوه لنډۍ ده زه به وایم وایي د مرچکو امیل به جوړ کړم، د مرچکو امیل به جوړ کړم، زه مې لالی زرګر ته نه محتاجه ومه. واه څومره ښایسته او څومره ښکلې. رښتیا هم چې په دې کې هم مینه شته او هم محرومیت پکې شتون لري. نجیبې د دې تر څنګ چې موږ لنډۍ وویلې او لنډۍ به لا ووایو نو موږ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو په درشل کې هم یو. نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي د افغان ټول ولس ته وړاندې کوم او خدای دې وکړي لکه څنګه چې موږ دلته راټول شوي یو او دغه سلمه کلیزه یا د خپلواکۍ سلمه کلیزه په لنډیو لمانځو. تاسو هم په مختلفو برنامو په مختلفو پروګرامونو یې ولمانځئ او ترې خوند واخلئ. مسکا جانې نن ما ته له خپلو خویندو سره یو ځای په ټاپو به خپلواکۍ لمانځو. موږ یوازې ناستو، ما او مسکا ناستو چې تاسې فکر ونه کړئ مسکا او نجیبه راغلي او لنډۍ او ټاپۍ وایي. دلته نورې ملګرې هم موږ سره دي. مسکا جانه به یو ډول هو نو نن چې تاسو په تصویر کې ګورئ له ما سره ډېرې ښکلې ښکلې پېغلې دلته ناستې دي او دوی به له ما سره او له نجیبې سره لنډۍ وایي او تاسو به یې هم لیدونکي. نو زه یې ټولې تاسو ته معرفي کوم. زما څنګ کې هیلې جانه ده او همدارنګه شازیه جانه ده، زیبا جانه ده، رازیه جانه ده او شازیه هوتک. یعنې موږ نن دوه شازیې په پروګرام کې له ځان سره لرو. تاسو ټول ته ښه راغلاست. بخیر راغلی. مننه ژوندي اوسئ. نو زیبا له تا یې پیلوو چې ته څه لرې له ځان سره؟ دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوارم خوب باشین و من هم به نوبه خود استقلال افغانستان برای تک تک شما عزیزان تبریک میگم. و ما باید عرض بکنم و باید واقعا بگویم که اولین جایی است که ما قرار گرفتیم و قرار است با دخترای مقبول شعرهای پشتو بگویم یا شعر جنگی پشتو بکنم و بر ما بسیار جالب است و یک تجربه جدیدی است که ما میخوایم این بار تجربه بکنم و ما خوب تیاری خود گرفتیم، خوب شعر خطرناک هم گرفتیم. امیدوارم که بتونم همراه اینا رقابت خوبی را داشته باشم. چطور خطرناک گفتی؟ چطور خطرناک؟ بر من شعر پشتو گرفتن و جمع آوریش بر من کم مشکل بود در واقعیت که او هم با کسایی که باز خوبم تو شعرهای پشتو رو خوب سعی میتونه دکلمه کنه بر من یک ذره کار مشکل بود. به خاطر فکر میکنم یک ذره شعرهای مشهد خطرناک باشه. نو بسم الله بگو زیبا جان به شروع کی. نو زیبا میشنویم از خودت. خدا کنه که صحیح بتونم ادا بکنم دوستا.
بلې ته پورته شه پام وکه په دغه برکلې غوغا د څه په وینه. واه واقعا چې څومره خوندورې ویلې نجیبې. ډېرې ښه وویلې، ډېر ښه شعر و. نو ځواب ورته ته ورکړې مسکا. ښه زه ورته جواب ورکړم. صحیح ده. وایي ابۍ لالی مې ټوپک غواړي، ابۍ لالی مې ټوپک غواړي، وطن ته بیا د پرنګیانو غږ راځي نه. ډېر ښه ډېر ښه. خوښ هم شو؟ ډېر ښه و. لږ صفت مې ډېر کوي که نه؟ خوشحاله شم. معلوم میشه رقابت ها بسیار خطرناک باشد و ما و خودت و همکار دیگه ما خوب شعرها گفتیم. این مهمانایی که اینجا شیشتن که نکنن ببینیم اینا چه شعرهایی داشته باشن و مطمئن هستم مجلس ما بسیار گرم میشه. ها همونطور است. نو مسکا جان ته یا ابۍ باره کې ویلې، زه به لالي ته یو شعر ووایم. ته خو تا سره ټول لالي ته دې نه پوهېږم چې خبره ده. لالی مرور ده. خدای دې راضي کړي. امین. چې ازادي رانه رانوړې، چې ازادي راله رانوړي، هغه زلمی زه په پالنګ کله پرېږدمه. هاي ښه نو پیغلو د دې ځواب به څوک ورکړي؟ زه ځواب ورکوم. ها صحیح ده. وی ته په پالنګ تیاره کېنه، ته په پالنګ تیاره کېنه، زه د غلیم تر کوره ځم بېرته راځمه. ډېر ښایسته. ښه نو دا شازیه ډېره غلې ناسته ده ستا په خوا کې، ته خو ډېره غږېږې، نو دا د بیخي غلې کړې ده، نو دې ته به وخت ورکړو که نه؟ وبه وایي یو څه. سمه ده، زه به هم درته ووایم تاسو خبرې وکولې که نه، ما درته غوږ نیولی ده، ما بیخي خپل آمادګي ونیوله، ما ودرېږه چې ځم بیا سمه یو لنډۍ درته ووایم چې کمه رانشم. ښه نو زه به یې هم ووایم یو لنډۍ تاسو ته. وایي که غلیم راغی وطن نیسي، که غلیم راغی وطن نیسي، زموږ زلمي په بېغمۍ کوي خوبونه. هاي ډېر ښایسته و. نو زه به ستا په جواب کې وایم که نه. وایي زلمي به پیغلې را بیدار کړي، زلمی به پیغلې را بیدار کړي، پیغور به ورکړي چې وطن پرې وساتي نه. ډېر ښه. دا تشویقونه ګوره ډېر کم دي. ستا جواب به زه درکوم که اجازه مو. نه ته ما ځواب مه راکړه، ته دې خپله ووایه. وای مال او دولت می پکار نه دی، مال او دولت می پکار نه دی، مال پکار دی د شیرین وطن ګلونه. واه چې وطن پکې یاد شو نو بیا نو ډېره ښایسته وه. مسکا جانې د دې جواب به یې خور ورته ورکوي. ښه دا یې خور ده که نه؟ نو دا به جواب ورکړي او په جواب ورکولو کې دا ډېره تکړه ده. معلومه ده. زه آماده یم چې زه د دې جواب ورکړم، په دې چې دا په ډېرو کارونو کې زما جواب راکړي، ماته راکړي، او نن د لنډۍ ورځ ده او زه غواړم چې د دې جواب ورکړم. وایي کار به د ګلو په وطن کړم، کار به د ګلو په وطن کړم، چې د شیرین جانان پوره شي ارمانونه. تا ته لکه څه ویلي چې ګلان وکره باغوانه یې درنه جوړه کړه. داسې خوښوي چې د جانان په باغ کې ګلان کرې. ښه باغ د جانان دی. نو وایي چې زه به سنګر ته لاړ شم ګلې، زه به سنګر ته لاړ شم ګلې، که خدای شهید کړم چې ونه ژاړې مینه. ونه ژاړم. زما نوبت چې داسې به تا د تشویقول ډېر کم سي که نه؟ صحیح تشویق کوئ. یا بیخی شد صحیح. حالا تشویقش که کردین خب بر صورت انال خوب من یک جواب صحیح برش دارم. سنگل را خور کله چی اودشم ده آزادی لپاره بیا سنگر تزمه. بسیار زیبا. دا جواب زیبا دی څنګه؟ سمه ده، نو زه به بیا درته ووایم وایي دښمن وباسم له وطنه، د ازادۍ لپاره سر قربانوم. واه 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 ډېره ښه لنډۍ وه شازي. لنډۍ خو ډېره زبردسته او ښکلې لنډۍ وه، خو لږ د انرژي کمه وه، لږ انرژي باندې که نه. خو که زه ووایم چې روژه تېره شوې، روژه خو م ډېره وخته تېره شوې. خو خیر تاسو یې ووایئ بیا به د خیر سره بل لنډۍ کې انرژي به پکې راوړي. مسکا جانې دا شازیه ډېره غلې ناسته ده که نه؟ نو داسې به یې نه پرېږدو، یو څه خو ووایه شازیه جانې. نجیبه جانې زه به یو لنډۍ به تاسو ته وړاندې کوم. وایي ما ته سمه ده. وایي ما ته همدغه ازادي ده، ما ته همدغه ازادي ده چې په سنګل دې ډاډه وکړمه خوبونه. واه 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 واه. نجیبې فکر دی په څنګل یې وکړي ډاډه خوبونه که نه؟ تا نه دا هم ګوره کمه نه ده. زه به درته جواب ورکړم. اوس هم جواب هم ته وایې. کمې خو هېڅ یو بل نه ناستو تر اوسه پورې هر چا د هر چا ځواب ورکړی ده. اوس به ته دې ځواب وایې که نه؟ وایي څنګ نه مې پاڅېږه لالیه،
څنګ نه مې پاڅېږه لالیه وطن آزاد که فرنګیان راغلي دینه. خدای بیخي ښه جواب و ښه جواب یې ګوره درکړې درته که نه. وایي وطن ته تور دښمن راغلی، وطن ته تور دښمن راغلی، پاڅه لالیه آزادي راوړه مینه. واه 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 ډېر ښه. تا جواب به ما په نظر دا غلې خور شازیه جان جالبه خو دا ده که نه شازیه دوه شازیه لرو موږ دلته راسره که نه دواړه غلي غلي دي نه دواړه غلي دي په دې نوم کې تاثیر ده بیا دواړه ایما تا مقابل کې دي دا به څنګه شي شازي شروع کنو چې دیو مونږ باندې شروع کړي. په ازادۍ مینه یاره د ازادۍ په ورځ به غاړه درکوو. واه واه غاړه ورکوي. هسې خطرناکې مصرې دې خطرناکې مصرې جواب به څوک ورکړي؟ مصرې جواب به راکړي نو. سنگل را خور کله چې اوده شم د ازادي لپاره بیا سنگر ته ځمه. واه 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 واقعا چې کله زیبا لنډۍ وایي ډېر خوند کوي. ما ته خو خوند راکړي، تاسو ترې خوند اخلئ؟ او ډېر خوند اخلي. په دغه میل چې زور ته ماته یم په دا خاطر د دې په لهجه چې د پښتو لنډۍ ویل بیا جلا مزه کوي. نو جواب یې څوک ورکوي؟ دا دې ته مجبور زه جواب ورکړم که نه تاسو خو د جواب نه یې. زما د سپین څنګل معتاده، زما د سپین څنګل معتاده، خوبونه پرېږده آزادي راوړه مینه. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه. ښه نو نجیبه ما ته لږ غلي غلي ښکاري، نو نجیبې ولې غلې؟ غلې نه یم، پسې یو لنډۍ ووایم چې د افغان میرمنې چې دي ازادي ته څونه اهمیت ورکوي، یعنې خپل د ژوند د ځان قربانولو په بیه هم کوي، هغه ترلاسه کوي. یو لنډۍ ده وایي چې که تور اوربل مې میراتیږي، که تور اوربل مې میراتیږي، په وطن جنګ دی جانان نه منع کومه. ما فکر وکړو واه واه ډېره ښایسته ده، خو ما داسې فکر کوو چې ته به داسې وایې چې اوس داسې یو لنډۍ وایم چې شازیه هېڅ جواب ونه لري. نو شازیه اسکا جانې ولې نه جواب خو لرمه. ښه نو مهرباني. د تور اوربل سیوري را خور کړه، د تور اوربل سیوري را خور کړه، سبا به بیا د ازادۍ جګړې ته ځمه. واه 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 ډېر ښه جواب کله چې نجیبې د وطن خبرې که نه په وطن د قربانولو خبرې، نو واقعا چې لږ څه تاثیر لري که نه اغېزه کوي. اغېزه کوي تاثیر. په لنډیو کې بیا ډېر تاثیر پروت ده. هو ډېر تاثیر پروت ده. نو ستا د لنډۍ ځواب په خپله شازیه درکړي. د شازیه جواب شازیه ورکړي. نو د شازیه جواب به زه ورته ورکړم. نه ته خو جواب نه ورکړې که نه، ته خپله لنډۍ ووایه، جواب خو دې ورکړه نو بس نه. نو د لنډۍ په مخکې به یې ورته لنډۍ ووایم. ته به لنډۍ ووایې، زه بیا ستا جواب درکړم. وخته ما ځان ته نوبت کړي. سمه ده. جواب ورکول د ډېر خوښېږي. نو زه به م یو لنډۍ ووایم. ښه وایي زما د شنو بنګړو شرنګار دی، زما د شنو بنګړو شرنګار دی، د یار د تورې شرنګ کې ځان ورګډوم. واه 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 ډېر ښایسته. او وایي چې د شنو بنګړو شرنګا دې پرېږده، د شنو بنګړو شرنګا دې پرېږده، د تورې شرنګ ته به جوړه سنګر ته ځونه. واه 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 ډېر ښه جواب، ډېر ښه جواب دې ورکړ ته. ښه نو اوس به مینه نوبت به مینې ته ورکړم که نه. تا خو زه پېژنم که ته هیله یې، هغه مینه ده که نه. نو اوس نوبت مینې ته ورکړم. دا داسې ځان نابلده نابلده ښایي فقط چې زه نه پېژنو. دا زما کشره خور ده او پسه چې زما ډېره بیسټ فرینډ هم ده. ښه ډېر زموږ ترمنځ صمیمیت ده او جنګونه هم ډېر دي که نه. نو جنګونه نشته. ویې شاعري در باندې کړه. دا یو څه بدماشه ده، داسې تونده ده، خو بیا مشر وایي باید حوصله ولري. زه خپله حوصله ورته کوم، خو دا چې هر څه کوي هغه د وچې پروا نه کوي. نو اوس ورته څه وایي؟ د زلفو تار دې راته راکړه، د زلفو تار دې راته راکړه، د ازادۍ جنګ کې زخمونه پرېګنډمه. واه 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 ډېر ښایسته. د زلفو تار، د زلفو تار اوس به جواب ورکړي. اوس سمه چې دا څه وایي؟ زه به څه وایم، زه به څه وایم، زه به یو شی درته وایم خو مقصد جواب به دې درکړم. ښه سمه ده. مسکا زه هم لږ ستا خوا ته یم، دا جواب ورکول مې خوښېږي. صحیح ده. نو اوس وګورم چې څنګه جواب ورکړې. ما غوندې ښه ښه جوابونه ورکولی سې که نه نجیبې؟ جواب ورکوم چې دا لږ متاثره سي. وایي جګړه به ګټو له دښمنه، جګړه به ګټو له دښمنه، که ملالۍ زموږ تر څنګ ولاړه وینه. واه 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 ډېر ښایسته. واقعا چې ډېر ښه جواب یې درکړې. ګورم فکر دې دی یا زه خو ورته ماته یم. ته زیبا ته ماته یې. دا ولې؟
لږ خو نه لږ دا باسي چې داسې چې مثلا هغه د هغوی چې کوم غرور په ځان هغه نه غواړم ماتې بس زور ته یم سمه ده زه ماتې یم نه خو لږ تریخه پیدا کړه تاسو ټول ته معلومیږي اوکې صحیح ده زه به لنډۍ وایم خو خپله رقیبه هم ټاکمه چې ماته به زیبا جواب راکوي که نه وایي ای د ملي اردو عسکره ای د ملي اردو عسکره د جنتي خاورې ساتونکی مینه واه 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 صبر نوال یک دقیقه زه یم خادم د دغې خاورې د تن په بیه به دفاع ورنکومه واه واه ډېر ښایسته زیبا ډېر ډېر ښایسته شي ښه نو اوس به بیا هم د غلې شازدې ته نوبت ورکوو چې دا یې ووایي که نه یو رقم نجیبې د شازیې خوا کې ناستې غلې شوې هېڅ خبرې نه کوي نه زه غلې نه یم ځکه چې شازیه جانه زه پوهېږم چې ویلې جواب یې ما نه غواړي همداسې په جواب فکر کوم جواب فکر کوه اول خو یې واوره که نه هغه پوهېږي چې یعنې جواب دې نه غواړم ځکه ما ته ونیسي د وطن ترخ مې خوراک وې د وطن ترخ مې خوراک وې خوراک مې نه وې د پردي وطن ګلونه واه 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 نو د دې ته ځواب لري که نه ولې نه پردي وطن ګلونه دې یاد کړه زه به ورته جواب ووایم گل می کره از غیر راشین شو گل می کره از غیر راشین شو نور به پردي وطن کې نه کرم ګلونه څومره ښایسته که نه ډېر ښه جواب یې ګوره شازدې درکړه فکر د اوسه چې بل دفعې باید داسې یو څه وایي چې هغې سره جواب نه وي مینې خبره ماتې ورته استا دا ټول ته ساري راځي که نه اساسا ټول جواب زده کوي او که نه دا څه چل دی ښه وایي چې ما د ظلمو له هوډه ځار کړې ما د ظلمو له هوډه ځار کړې چې د وطن په نامه تل سر ورکوي نه واه 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 مننه تشویق مو ډېر کم و یوازې هیله ده چې تشویق ورکوي که نه تاسو ټول نه پوهېږم چې شی درکړم چې دې خپل زړه کې تشویق درکوي درته دې په زړه کې وایي آفرین آفرین په زړه کې نه نه په خوله یې راولئ داسې خو نه کېږي نو زما ځواب به ستا شازیه درکړي چې ستا خوا کې ناسته ده زما شازیه سمه ده نو ستا ځواب به بیا هم زه درکړم وطن خاورې د سره زر دي وطن خاورې د سره زر دي ځوانان سرونه ورکوي تا به ساتي نه واه 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 ځواب دې ولیده ډېر ښه ځواب و زما خو ډېر خوښ شو که نه زه خو هر څه منم که نه حقیقت منم نو ښه ځواب و ډېره مننه تاثیر وکړه د تا ځوابونو تاثیر وکړه دې هم ښه ځواب درکړه درته نو بیا هم د مینې او د هیلې جګړه روانه ده زه به ملي اردو ته لاړ شم زه به ملي اردو ته لاړ شم که خدای شهید کړم چې ونه ژاړې مینه واه واه ډېر ښایسته تشویق یې کوئ که ولې تشویق کوئ یوازې د مسکا ما تشویق کوي مسکا زنده باد ښه مینې ته څه وایي ورته ته د ملي اردو عسکر شه ته د ملي اردو عسکر شه زه به نازېږم چې عسکر اشنا لرم ډېر ښایسته واقعا چې په دې لنډیو کې د وطن سره مینه نغښتې ده زموږ د ملي اردو ځواکونه شپه ورځ زحمت وباسي تر څو له خاورې ساتنه وکړي که نه نو حق یې دا چې داسې یو ښایسته ښایسته لنډۍ ورته وویل سي شعرونه ورته وویل سي او ونازول سي همداسې ده نجیبې بله او دقیقا ځکه چې هغوی د وطن ساتنه کوي نو په تشویق کې باید لنډۍ شعرونه وویل شي او دوی دواړو خویندو ډېر ښه وویلې دواړه ډېر ښه و فوقالعاده خب اینقدر مجلس ما گرم است که من بیخی گرمی زده خب شما رو گرمی زده ولی من خوب یک شعر دارم دیگه یک ذره فکر میکنم ثقیل است یا خودم گفتم نمیتونم یا نمیدونم چی گپی است من میخوانم ببینیم چی است داد زده پوین و رنگ شه پجنکی پره سرلاسون سرکوینه واه څومره ښایسته د غلطی کردیم نمیدانم د ازادۍ په وینو رنګ شه چې جنکۍ پرې سره لاسونه سره کوي واقعا چې ډېره ښایسته لنډۍ وه او تشویق یې کوي ډېره ښه لنډۍ ویلې واه واه او ډېره ښه وه نو مسکا جانې جواب به فکر کوم تا سره هو ما سره خو ډېر جوابونه دي خو د دې ځواب هم د دې جواب ډېر شوق لري چې د زیبا جواب ورکړي ښه نو زه به د دې ځواب ورکړم لکه څنګه چې هر وخت مې ورکړی دی اوس به هم ورته ځواب ورکړم وایي د ازادۍ هوا به حس کړې د ازادۍ هوا به حس کړې زما د ننګ خبرې هر ځای کې به وینه واه 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 ډېر ښه واقعا چې زموږ هیواد یو خپلواک هیواد دی او موږ هم د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځو که نه په ټپو باندې لمانځو نو مسکا جان ډېر خوند لري یوه لنډۍ ده وایي د ازادۍ ناوې سنبال شوه د ازادۍ ناوې سنبال شوه
هر یو زلمی نارې وهي زما به وینه. څومره ښایسته. شازیه آماده ده جواب ته. نجیبه جانې ځواب لږ ویښه شوه که نه اوس درته جواب درکوي. وی د ازادۍ ناوې دې زه یم د ازادۍ ناوې دې زه یم ستا د قسم وي نور مې خپله کړه مینه. واه 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 ستا د قسم وي نور مې خپله کړه مینه. خپله کړه مینه. ډېر ښایسته. نو مسکا جانې ټپې خو ډېرې ښې روانې دي او زه فکر کوم چې د دوه خویندو ته به بیا یو ځل نوبت ورکو. اول به مینا جانه یوه لنډۍ ووایي بیا به یې هیله ورته جواب وایي. ولې نه پر سترګو غوږ ته وای د سوریا ارمان پوره سو د سوریا ارمان پوره سو غازي امان به ازادي ورته راوړنه. واه 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 ډېر ښایسته. واقعا چې ازادي ورته راوړله که نه ارمان یې پوره شو. ښه نو زه به وګورم چې هیله څه وایي. زما دا هم ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی او ډېر مې خوښ سو جواب مې وایي د ازادۍ ملي بیرغه د ازادۍ ملي بیرغه خدای دې همدغسې رپانده لره مینه. واه واه ډېر ښایسته. خدای دې تل همداسې رپانده لري همداسې دې لوړ لري همداسې دې د نورو هیوادونو کې هم دا ځلانده لري که نه. نو موږ به تل دغه دعا کوو. نننی بنډار مو ډېر ښکلی بنډار و. ډېره زیاته مننه چې تاسو راغللی له ما او نجیبې سره د دغه خپرونه مو نوره هم ښکلې کړله او د خپلواکۍ سلمه کلیزه موږ په لنډیو باندې ولمانځله. نو تاسو یې هم په ښکلو پروګرامونو ولمانځئ. ځوانان یاستئ ووځئ له کورونو مختلفو ساحو ته لاړ شئ خپل فکرونه سره یو کړئ او د دغې سلمې کلیزې لمانځنه په خپله طریقه باندې وکړئ. نجیبې او هیله ده چې موږ دا خپرونه تاسې پام وړ ګرځېدلي. زه مطمئنه یم چې ډېره ښه خپرونه وه او دوی به ډېرې لنډۍ هم زده کړي ځکه چې ټولې لنډۍ او ټپې د خپلواکۍ او د ازادۍ او د وطن د مینې په باره کې وې. نو ډېره یو ښه خپرونه وه. هیله ده چې تاسې خوښه شوي. بلکل. نو له تاسو بیا هم مننه کوم. مننه. او نجیبې زه غواړم چې خپرونه په یو ښکلي بیت باندې ختمه کړم. د مسکا جانې دا بیت اورو او تر بیا تاسو ته ښې چارې غواړو. بله. وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن آخري جنګ شي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي.